بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسې نننی درس د لیکسیون 32 یعنی 22 درس ja د 32 Spiele buchstabieren dasi راځي. ja ګران دوستانو شروع کوو د درس دلته وایي چې وایي wie heißen die Wörter in ihrer Sprache sprechen sie یعنی څه وی یعنی څه heißen نومیږي د ورته یعنی د جملې ان په ایغه یعنی د ستاسي شپراخه یعنی په ژبه کې یعنی ستاسي په ژبه کې څه نومیږي ده. ښه ګران دوستانو دې ځای کې بیا وایو چې sprechen sie یعنی خبرې وکړي. اوس او یو خبره بل دوستانو دغه توجه ساتي چې دغه دلته اوس د شپراخه او sprechen چې راکنه د صرف د دې ځای کې لکه ان زیات د مثلا نور جمله یو شی ده او بل خبره ده چې دې ځای کې اده او دې ځای کې ا ده د دې خلکو د سپیل بوکشتابیرن په حساب باندې ښه د sprechen چې ده یعنی خبره شپراخه یعنی ژبه یعنی په کومه ژبه کې چې کومه خبره کوي کنه پښتو وای فارسی وای انګلیش وای نه پیګم هم دا دوی چوي کار وکنه یا چشنی یا مثلا هر ژبه چوي عربي وای ښه یعنی ستاسو په ژبه کې مثلا د هر ژبه کس په سم کې یا په کورس کې درس وای کنه نو د البته د هر یو کس نه د پښتنه کیږي کنه د پښتنه شوی چې یعنی ستاسو په ژبه کې د جملې یعنی څه معنی لري. ښه او وس د لاندې خطو امیدوارم په دې باندې پوه شئ. دلته وایي چې lernen Sie die Fragen یعنی lernen زده کوي زی تاسو د fragen یعنی سوالونه. وس په دې ځای کې ګوري دوستانو دغه تور خطونه چې دي د سوال او جوابونه چې دي کنه زه دا درته وایم په الحال معنا نه کوم ځکه دوستانو دا درسونه زموږ استاد تکراری دي لیکن په دې کې موږ تاسو یو خوجه د کتاب پاڼه د کتاب پاڼه درته مثلا زه دا خبره بار تکراروم چې زه تاسو د کتاب پاڼه پوره کړم چې مثلا هغه شل پیریم راغلی هغه جمله درته کړم یو دومره خبره ده چې مثلا په دې ځای کې موږ نه پښتنه کړی چې مثلا د ساسي په ژبه کې څه معنا لري. دومره د دې بل د دې لپاره چې اول به چران میږي که تاسو مثلا د ورستانیو درسو کې دا کتلی چې مثلا دا جملې څه معنا لري نو دلته وستاسو کولای شي چې دا خپل حل کړئ او البته زه درته وایم خو په اخره کې معنی او وس درته سیده وایم. دلته وایي چې wie ist ihr Name ist ihr Nachname Salihi woher kommen Sie wo wohnen Sie haben Sie Telefon. ja وس دلته وایي چې welche Antwort passt ordnen Sie zu یعنی څه welche یعنی دا ګوري دوستانو د غشنه خاتونه درته په دې معنی کوم چې دا موږ تاسو نه پښتنه یا اډر د مثلا د راتوي چې مثلا تاسو دا کار وکړئ یا دا چی شه ده یا دا چی شه نه ده د دې درته معنی کوم لکه دا موږ تاسو لکه معلم غوندې دا موږ تاسو ته وای او دا خاتونه دي چې مثلا موږ تاسو بیا کارو صحیح ده. انت welche یعنی کوم یو انت یعنی جواب پاست یعنی صحیح ده پاست. دلته وایي چې انت هغه ordnen Sie ordnen یعنی جمله صحیح کی جمله کی کنه یعنی سره یو ځای کی سوال جواب یعنی زی تاسو څو یعنی په دې دلته اوس په دې کتاب کې او کته سي مثلا په کتابچه کې لیکي او بعد وز خود دلته ګوري سوال او جواب سره لری لیکل شوی. تاسو چې کله سوال او جواب سره په کتابچه کې لیکي سوال پاس ولیکي او جواب ته لاندې ولیکي او که مثلا کتابچه کې مثلا مثال درته هم کوم کتابچه کې ځای مثلا اول سوال بیا په جواب اول سوال بیا په جواب داسې مثلا جوړ کوي کنه یعنی څو یعنی دغه څه پکې سره صحیح کوي. ښه وزل جواب درته مده سی وایم او بیا دغه نور څه دا خاطر بیا په سی ډی ګدو بیا دغه نه اخاته بیا درته معنا هم درته واری وایم. ښه دلته وایي چې ich wohne in کنه په کوم ځای کې چې بیا وشيږي مثلا دغه نه بیا د ټکی چې نه بیا د ساسي مثلا د جواب ځای دا چې بیا دغه ځای دغه شی نوم سره اخلي نو هغه ښه mein Name ist ښه nein mein Nachname ist ja meine Telefonnummer ist ich komme aus. ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې باندې پوه شئ. اوس بدلته دا خط وایو دلته وایي چې hören Sie und antworten Sie hören یعنی واورئ زی تاسو und او antworten یعنی جواب ورکړئ زی تاسو. ښه ګران دوستانو زه به تاسو سړي درس کېدم دا جوابونه به ورکو بیا به معنا به بیا درته وکم صحیح ده کنه. ښه غوږ ونیسئ دوستانو چې زه تاسو د درس کېدم. Seite 16, Aufgabe 5.
Hören Sie und antworten Sie. اوس سوال نه دغه وای. Wie ist Ihr Name? ښه دوستانو پوښتنه وکړه چې وی است ایر نامې کنه. اوس په دې ځای د دې جواب کومه جمله ده؟ خپل نوم خو به ورته ووایي. البته دوستان تاسو کولای شئ چې مثلا صرف نوم ورته ووایي، نور جمله ورته ونه وایي، خو لیکن کله تاسو نور جمله وایي دغه جواب څه شي ده؟ بالکل آفرین. دا وګورئ mein Name ist یعنی زما نوم دی، دا ټکی نه چې بلا بلا یعنی دغه شی دلته وګورئ دا به دلته یعنی اولنې سوال حل شوی دلته لیکل شوی ده. اوس دوم ته وګورئ شي یعنی دغه ټکی چې نه د دې باندې باید پوښي دوستانو چې بیا تاسو خپل mein Name ist یعنی د ځای کتستانو احمد یا محمود یا هر شي چې هغه شي. ښه اوس دوم سوال ته وګورئ. Ist Ihr Nachname Salehi? ښه یعنی درته وایي چې ist Ihr Nachname Salehi یعنی د ستاسو نوم هغه فامیلی یا قومي نوم صالحي دی. ښه آیا د دې جواب څه ده؟ کوم یو ده؟ یعنی په دغه کې کوم یو ده؟ البته دوستان تاسو داسې کولای شئ کوي وایي چې یا کنه کولای شئ چې ورته 9 او که مثلا تاسو د اوله کې دا لږه جمله ورسره وایي دغه کې تاسو کومه یو باید وایي. آفرین دې ځای کې وایي چې 9 یعنی کنه 9 کولای شئ چې وایي او کوي ویلی شي چې یا کنه. نو دلته بیا په پسې وایي چې mein Nachname ist یعنی زما فامیلی یا قومي نوم دی، یعنی یا مثلا چار یو چې هغه بیا وایي. یعنی اوس په دې ځای کې موږ تاسو چې لیکو، اوس موږ تاسو په دې ځای کې سی لیکو یعنی ښه دا د دې جواب شو. ښه اوس به پسې دریم سوال ته غوږ ونیسئ چې دریم سوال کوم یو وایي. Woher kommen Sie? ښه دوستانو مثلا تاسو نه پوښتنه وکړه چې woher kommen Sie مثلا تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ. اوس مثلا کولای شئ چې اوس تاسو داسې ورته وایئ ډایرکټ ورته وایئ که داسې هم کولای شئ چې ich komme هغه ده افغانستان صرف افغانستان وایي هم چلیږي، که د هر ملک مثلا هم چلیږي چې مثلا وایي. اوس دوستانو که مثلا تاسو اوله جمله لکه مخکې چې درته وایم چې هغه که تاسو وایئ کومه یو به دیونه وایي. آفرین بالکل دغه به وایي ich komme aus یعنی د دې ځانه مثلا دا خاطبه بیا هغه وایي. یعنی په دې ځای کې اوس دا یو لیکو نور تشریح درته لږ وروسته کوم، اول به دا سوالونه حل کو. ښه دا دې محل شو. اوس پسې مثلا د دې پسې هغه ته څلورم ته غوږ شئ. Wo wohnen Sie? ښه دلته ویل چې wo wohnen Sie یعنی تاسو چیرته اوسېږئ یا چیرته ژوند کوئ یا په کوم ځای کې ژوند کوئ. ښه اوس مثلا د دې جواب کوم یو کولی شي چې دغه کلي نوم هم لکه مخکې دغه نور نومونه مې چې درته ویلي هغسې کولی شي چې ورته په پلانکي ځای کې هغه خو مثلا زما نوم دغه هغه بیل ده، لیکن تاسو مغسې کولی شئ چې زه ډایرکټ ورته پلانکي ځای کې دا مثلا هغه نو، لیکن کولی شئ چې مثلا د دې نه مخکې لږه جمله هم ووایئ. آفرین دغه یوه ده ich wohne in یعنی زه اوسېږم په بیا د غذای نوم دغه ټکي نه مثلا د دې نه خو بیا وایي په یعنی د غذای نوم بیا واخلئ یا ولیکئ. ښه یعنی د دې جواب د هغه ده ده ښه اوس پنځم ته غوږ شئ. Haben Sie Telefon? آفرین ښه اوس مثلا دلته ویل چې haben Sie یعنی لرئ، زی تاسو تلیفون یعنی تلیفون لرئ، یعنی د دې خو دا معلومه خبره ده چې دا نور وشو دا ډی ده او په دې ځای کې مثلا اول به دا هغه به حل کو دا اوس به تشریح شروع کو. ښه دی ښه ګران دوستانو دغه خو حل شو. اوس به درته یو معنا وکم بیا به د خیر سره درس باندې کو. دلته وایي چې وی است نام یعنی وی یعنی څه ایست یعنی ده ایر د ستاسو نام نوم. ښه دلته په دا وګورئ دا جواب دغه ده mein Name ist یعنی mein زمان نام نوم ده ist ده کنه یعنی زمان نوم ده بیا دغه ته چار شي کنه نوم دی وای یعنی دغه دلته بیل لیکل شوی خل دی چې ist ihr Nachname Salehi ist der د ستاسي یا هغه د ستا Nachname یعنی فامیلی قومي نوم دی صالحي ده. دلته وایي چې مثلا د دې ګوري سی جواب ده کنه
د دغه دوه شماري سي جواب ده دلته دا وګورئ دا سي کولای شي چې یا کسي ورته چې او که مثلا کسي نه نو ورته چې nein mein Nachname ist يعني نه mein يعني زما mein يعني زمان نخنامي يعني فاميلينوم یا قومینوم است ده او ده ځای کې چې نوم دې ارشي به وای ښه دا را د سي ښه دریم woher kommen Sie وای چې د مثلا د کوم ځای woher يعني د کوم ځای کومن راغلی زی تاسو اوس هغه ده د دې د دریم جواب يعني ايه ده ايه يعني په دې ژبه کې ايه ده خو ای چې کومه ده ايه ده اوس دغه ده ich komme aus يعني افغانستان د افغانستان غو ګوري دوستانو کوم مثلا کوم یو درته ویل چې ich komme aus dem افغانستان نو تاسو دا فکر پوښی چې مثلا وی بخنه غواړم نه aus dem افغانستان نه وي aus dem ایران سره dem راځي که لکه دا جمله راځي dem مثلا کېدای شي د ترکی مثلا تاسو دا سوال د چانه وکړئ کنه هغه به درته دا جواب درکړي مثلا کېدای شي د ترکی کس نه پښتنه وکړي تاسو نه پیژنې هغه درته کوم aus der ترکای کنه بیا داسې درته وای نو تاسو په دې کې باید هغه ونه شي دا تعجب ورته نشي ښه یعنی د دې جواب دغه اې ده ښه امیدوارم پوه شئ اوس غته راځو څلورم دلته چې ووننزي و یعنی چیرې ونن وسیږي زی تاسو د دې جواب ده یعنی يعني ich wohne in کنه ich یعنی زه ونی وسیګم ان په غزان نوم چارشي بیا دلته نوم اخلي ښه اوس په پنځم ته راځو چې دلته ته وایي چې haben Sie Telefon ښه یعنی haben لري زی تاسو ټلیفون یعنی ټلیفون ښه یعنی د دې جواب دا دی دا ښه په دې ځای کې کولای شي چې وایي کنه لري چې ورته وایي چې 9 کنه صرف 9 وای هم کار ورکي او مثلا کچیر هغه کوي دا مثلا جمله لګور سره وایي چې مثلا هغه په دې پاڼه کې نه لیکل شوی زه تاسو د مخ کې نه وایم ښه کولای شي چې دا صورت وایي چې 9 ich habe kein Telefon کنه یعنی 9 زنه لرم 9 ich habe ز لرم لکه داسې وایي keine نه تليفون يعني تليفون يعني زه تليفون نه لرم کنه لکه په دې ژبه کې داسې لګا ګډ وډ راځي موږ تاسو پښتو کې اثر راځي يعني په دې ژبه کې به داسې صحیح راځي ښه او کلاري دلته داسې کولای شي چې وایي چې یا يعني او لرم ماینه يعني زما تليفون نومه يعني د تليفون نمره یا شماره ده شماره است ده او بیا دې ځکه شماره وای دا وګورئ دې دا مثلا د لیکل شوی دا سوال جواب ښه دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شئ ډیر اسانه درس او ښه ګران دوستانو دراتلونکي درس پورې په پاکه لبان سپارم فلحال چیس